هندوستان کې یو ډېر لوی بزرګو او د هغه نوم خواجه غلام حسن دا د هغه سواګ خواجه غلام حسن سواګ ډېر نیک بزرګو نیک سړی او چې څوک به راتلل نو ذکر بیا ورسره کوو دا بزرګان بیا مراقبه کوي او مراقبه کې دي په خپلو مریدانو باندې توجه واچوي هغه توجه سره بیا دې د خپل زړه کې چې کم کیفیت محسوسوي دی کوشش کوي چې د مرید ته د خپل کیفیت نقل کم هغه اثر په هغه مرید باندې ورځي هغه کې خدای یو کمال پیدا کوي نو د کې دا یو اثر او خلکو په توجه هندوان به راتل سیکان به راتل او چې رابلل نو د پلاس به بیعت وکړه الله به مسلمان یو هندو لال جج سره درخواست وکړه جج هندو او دا چې کوم مقدمه والا دی دې می هندو دی جج سره درخواست وکړه چې دلته کې یو مولا صاحب دی یو بزرګ سره دی ځانته بزرګ وي او ساحر او جادوګر دی او په جادو باندې زمونږ بلې هندوان مسلمانان کړل دا سړی پیکا زمونږ لوی نقصان دی مونږ ته هندو ججم هندو دی هغه وی چې واقعي زمونږ بلا هندوان مسلمانانی کې دا دی ولی مسلمانېږي او پسې پولیس والا ولېږل او دی غریب حاضر اتکړو کې بند کړي او رې واسطه مقدمه چې چا دایر کړي د مدعی هندو دی او چې کوم جج دی هغه هندو دی جج هغه مدعی ته وستا س مدعا ده وی صاحب دا مولا صاحب دی ځان ته بزرګ او پیر وای او دنیا خلک ځان نه تو کړي دی او بس زمونږ بلا هندوان او بلا سکان په خپل جادو باندې مسلمان کړ بلا جادو دی وسره جج دی خواجه غلام حسین سواګ رحمت الله علیه تمخرب غلام حسن سواګ رحمت الله علیه تمخرب واړو وته وی د دې چې سوي ته ولې داخله هندو مت دغه تعالی مسلمانان خلک ولې مسلمان ارسلې په خپل دین پېښه دا یې قصه جوړه کړې ده هغه څه چې اخو د مرتبه خاوندو دا غزل کې خو توجه پرته وا هغه چې هغه کم تانادار دین ولې د لاس نو پېښ کړی دی هغه تانادار داسې مخ ورواړو چې مخ یې ورواړو توجه ورکړه ذکر توجه هغه ته ورکړه وی ګوره وی دا تانادار ما مسلمان کړی دی تانادار وی لا اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله فورا دا ته نه وی چې کلی وی دا ما وی چې کلمه وای دا ما مسلمان کو بل ته اشاره وکړه وی دا ما مسلمان کو هغه مو اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله بل ته توجه ورکړه هغه ته اشاره وکړه وی دا ما مسلمان کو هم خو چې کم ته ګوت نه شي هغه کلمه شهادت وای هندو جج غروال بل کوټه ته چې مونږ ته ګوتونه نيسي دی خو چې چاته ګوت نه نيسي هغه مسلمانېږي هغه بیا چاته پوسو کو وی دا ګوت خبره نه ده دا زما فضل کې د الله نوم دونه تیزه سره پروت دی رګ کې د الله نوم دومره تیزه سره پروت دی چې د خپل ژوند د بدله ته متوجه کم دا د الله نوم د غلطه منتقل کولی شبلی خواجه شبلی رحمت الله علیه قسم نه دی فلار روان دی او ماشومان وی لیوانې دی کانه راواغې ته پکانې وښته الګ یای د الله ذکر کوي ماشومان وی لیوانې دی چې پکانې وښ بینه روانه یو سړی واغوي اوه دا خو ظالمانو بزرګ دی نیک سړی دی دا مو پکانه وښ دا مو سوکل ماشومان په چوکا ماشومان خو منډه کړل او د کوړه منډه کړ پټه راواغېستا چې وینې دی ولا پټه وتړل چې راغه وینه ورو لاندې روانه قسم دی چې کم د وینې ساس کې پزمکه پریوزي نو پزمکه ته د الله نوم جوړيږي پزمکه ته د الله نوم جوړيږي وې داسې دي وې چې د شبلی پرګونو کې د الله نوم نه ګرځي نو شبلی خو شبلی نه شو الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم اروح الله یاد من سکو اپکهږي ما څومره لوی احسانات په موږ د الله موږ په دې چې بسوک یاد نه کنه موږ په څوک پیسې یاد دولت او پیسې غیبت پر دې مسلمان سپکا او پلخه او موبایل او تصویر او د دنیا چې څه آفتونه او لعنتونه دي په عجبه موږ ټول لګي که خاله کې ممکنو به د غیبت نه بل کار که د مړي مجلسي به د غیبت نه بل کار نه که جنازي به د غیبت نه بل کار نه که الته مولا سے په جنازه کې تقریر کوي د دنیا د خبرونو بغیر دا خو تقریر خو الله یاد کنه د موږ بل کار نه دا جبا د دنیا خبر لنه پیدا یا ایها الذين امنوا الله وی اے د ایمان خاوندانو لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله ور مال او بچی د الله د ذکر نه غافل نه کی مال د الله د ذکر نه غافل نه کی بچی د الله د ذکر نه غافل نه کی ومن يفعل ذلك کسب دا کار کوي چې مال کې لګیا دی الله ير دی بچو سره مینا کې لګیا دی الله ير دی فاولئک هم الخاسرون دا زیان والا خلک تاوان والا تاوان یو ګټه نه تاوان نو الله بیا دوخه الله چې یاد ک نو الله بتا یاد ارس خزانه خو الله سره دي ان من شيء الا عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر معلوم الله وجن ما سره دي مرګ ما سره دي روغ صحت ما سره دي مرض ما سره دي مال ما سره دي غربت ما سره دي بچي ما سره دي شنواله ما سره دي عزت ما سره دي ذلت ما سره دي ما ولې نه یاد چې دار صدر کم او کمانه ځان غافل کې زم در نه غافل کوم ما نه ځان غافل ک زم در نه بیا ځان غافل کوم بیا ته پیګو دنیا دی پیګا چې الله خپل دنیا ته اوس پر خدای ګواري دا دنیا بدل مګه د پنجره غوخای مګه ته په پنجره کې غوخه پرته ده او مګه وته خوشاله ده چې لوی نعمت به شي کړی دی لیکن هغه په ظاهر کې نعمت ته په حقیقت کې د مګه د نیوه کې شي کم مال او کم بچي چې الله وسره دی الله دې ير نه کو اب نعمت د خدای وي او کم مال او بچي چې هغه د الله د ذکر نه تا غافل کې د الله نه دی غافل کړی دا غي مثال د اغه وړای دی چې هغه مګه ته په پنجره کې خوشبو نه وړای
هغه د نیوکه ذریعہ ده، په هغې په ذریعہ باندې رب العالمین راونیسي. ګورئ نو ذکر